سوک چې د عرش د پاس رب نمني د پاک الله بالکل ادب نمني الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان فالذات خصت بالسماء وإنما المعلوم عم جميع ذي الأكوان وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زماني هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيان فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفوق للرحمن سوک چې د عرش د پاس رب نمني د پاک الله بالکل ادب نمني د جهم لار باندې رفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي د جهم لار باندې رفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي سو خلا داوي الله نشته ده زمون پالون کې او مولا نشته ده د خود هری د خلک زار ګرځوي خوې د لړم او یاد مار ګرځوي بازي د دوی ملګری ورونه هم شته د دوی په لیست کې نمونه هم شته دوی د دهر لاري پرچار کوي صفا نصوصنا انکار کوي دغه نجسمه تريد یادوم دغه بد شکل بدعت یادوم پاقیده کې خپل امام پرېږدي په اهل حق بیا الزام پرېږدي دوی ته کافر او بی ایمان ویلی أبو حنيفة نعمان ويلي فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زماني خلاف رزي دخل سردار کوي صفا نصوصنا انکار کوي سوچي د عرش د پاس رب نمني د پاک الله بالکل ادب نمني د جهم لار باندې رفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي کله خو وای الله برهم نه دی د عرش لپاس برابر هم نه دی لخپل خېټه فلسفي جوړ کړي تشبيه تعطيل تجسم قصي جوړ کړي نشتا يمين او نو شمال طرف ته کوشش کوي د اعتزال طرف ته د پاک الله توهین بار بار کوي صفا نصوصنا انکار کوي لګ آیاتنا د قران وورا کوي مؤمن او مسلمان وورا ډېر دلایل د استوا باندې وکړه نظر د طه باندې د عرش لپاس مستوي دی رحمان پرزور ور غالب قوي دی رحمان بعض تأویل بند اقرار کوي صفا نصوصنا انکار کوي روح ملائکهم پسلا تدرمي سبحان ربي الأعلى تدرمي د مؤمنانو ها خوږی کلمې برور زی ډېرې درنې کلمې د معارج وشلو دا بیان د معراج پکې خو صفا بیان رسول الله بر رفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي سوچي د عرش لپاس رب نمني د پاک الله بالکل ادب نمني
د جهام لار باندې رفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي راضی بیا محترم رسول هغه عیسی ابن مریم رسول پاک الله پر تکلو پر ځان په طرف نظر خو وکړه د قران په طرف فرعونی رب د موسی نمنی د فوقیت هغه دعوا نمنی ځان د فرعون ډله کې شمار کوي صفا نصوصنا انکار کوي لګ د دې بعضو عقیدې وګوره خو بیا حدیث جاری وګوره رسول الله ترنه غوښتنه وکړه په عین الله سره پوښتنه وکړه هغه لاس پر تکلو اسمان طرف ته رسول منصوب کړه د ایمان طرف ته د عاتقها ورته گفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي لدوی نخر خنزیر او سپی هم خده ترین ماشم او لیولی هم خده ورک ترین ندی خپل الله پیجنی بر یو ذات عظیم مولا پیجنی دلی ونی او د ماشوم فطرتا خبر مغت معلوم فطرتا برا نظر غیر اختیار کوي صفا نصوصنا انکار کوي سوچی د عرش د پاس رب نمنی د پاک الله بالکل ادب نمنی د جهام لار باندې رفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي بدعتيان وای چې جهت نه لري شمال یمین هم تحتیت نه لري ند داخل او نه خارج العالم تر منزه د فوقیت نه لري نشته د مخ کی او نشا طرف ته کوي انکار وښه لګ ما طرف ته د ملحدین هدا کردار کوي صفا نصوصنا انکار کوي د ملحد او د دهری بچ دی ابو منصور ماتوریدی بچ دی دغه تعریف د معدوم وکړلو هر یو خيار ته د معلوم وکړلو دغه د دوی په بیانونو کېشتا د عقیدې په کتابونو کېشتا بیا پر لا فخر د مردار کوي صفا نصوصنا انکار کوي سوچې د عرش لپاس رب نمنی د پاک الله بالکل ادب نمنی د جهام لار باندې رفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي ډېری جداوي د محراب مسلې هل تخون کړي د کتاب مسلې خپل عقیده خپل وینا پټوي عوام کی ټول دوکا خطا پټوي وای الله په هر مکان کې شته دی معکم لفظ په قران کې شته دی غلط بیان دغه غدار کوي صفا نصوصنا انکار کوي مصاحبت کې اختلاط شرط نه دی معیت بوي وجود د ذات شرط نه دی غزوه تبوک اصحابان پاتیو طاقت نو فقیران پاتیو رسول الله بهل تداويلي كانوا معكم وينا ويلي مجاهدين کی اشمار کوي صفا نصوصنا انکار کوي ثبوت د عرش ته دوی مکان وای مونږ ته ګوستاخ د ذات رحمان وای خپل دوی هر مکان کې بولی لارو کوڅه غند ډیران کې بولی دا حلول یا په تباہی کې اخته پری خبر ندی ګستاخی کې اخته دوی نسبت ځان ته د خيار کوي صفا نصوصنا انکار کوي سوچې د عرش لپاس رب نمنی د پاک الله بالکل ادب نمنی د جهام لار باندې رفتار کوي صفا نصوصنا انکار کوي د شیخ افضل مناظره لګوورا د استوا په مسأله لګوورا ډیر مفید او مزیدار ده د دیوبندی نور کلار ده سم شرمیت لیل کغل چې ګرشي چل جوړوي خو په خپل چل کې ګرشي
د خلاصېدلو انتظار کوي صفا نصوصونه انکار کوي عین درویش وی معرفت منشتا د پاک الله سره محبت منشتا زکا په ګډو وډو سری تاسو بالکل د دوخ په زناوري تاسو مطالعات کتابونو وکړئ لګ د سلفو د قولونو وکړئ عین درویش پر ډرون بمبار کوي صفا نصوصونه انکار کوي سوچي د عرش د پاس رب نه مني د پاک الله بالکل ادب نه مني د جهنم لار باندې رفتار کوي صفا نصوصونه انکار کوي د جهنم لار باندې رفتار کوي صفا نصوصونه انکار کوي